اوس راځي ستاسو طاهر خان صاحب مهرباني وکړئ تفصیل راکړئ. د ارشد شریف د پاکستان چې کوم څنګه تاسو وی یو وطني ژورنالیستو د پروګرام کوربه به هم په ټلویزیون باندې د هغه ښځې جویریا صدیقه دا منلي دي چې په هغه خاوند په افریقایي هېواد کینیا کې په ډزو کې وژل شوی دی او دې دا خبره د کینیا د پولیس په حواله کړې ده. البته نور تفصیلات یې نه دي ورکړي چې د دغه وژنې د هغې علتونه اسباب یا وجوهات څه وو. البته هغې یو خو دعا اپیل کړی دی خلکو ته، دویم خلکو ته او د میډیا ته پاکستاني رسنیو ورته دا اپیل کړی دی چې د هغوی په نجي شخصي ژوند په اړه باندې د خبرونو نه او د هغوی د تصویرونو نه او بیا په ځانګړې توګه په روغتون کې په هسپتال کې چې د هغه کوم تصویرونه به وي هغه دې شایع نه کړي. دا خو د هغې بیان دی. بیا د پاکستان حکومت تر اوسه پورې څه نه دي ویلې. البته د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان عاصم افتخار یو بیان مخکې ته راغلی دی چې په کینیا کې د پاکستان سفارت ویلي دي چې د کینیا د چارواکو نه په دې اړه باندې معلومات هغه جمع کړي او حکومت سره کړي. نو دا اوس یو توده موضوع ده په ټولنیزو رسنیو باندې او ژورنالستانو وطني ژورنالستانو په پاکستان کې د دې پیښې د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. که تاسو اجازه راکړئ نو ارشد شریف په اګست کې همدغه خبره ما کوله طاهر خان صاحب که لږ پس منظر ته لاړ شو چې ارشد شریف خپله څه پس منظر لري، دی څنګه و څنګه کینیا ته ورسېدی. ارشد شریف دلته په اګست کې په ټلویزیون یو مرکه شوې وه د عمران خان د دفتر چې کوم مشر و شهباز ګل هغه یو نو هغې کې هغه داسې بیان ورکړی چې په هغې به نیول شوی نو خو هغه بیان داسې په هغې باندې یو مقدمه د بغاوت شوې وه چې هغه کوم کې ارشد شریف کار کو اے آر واي ټلویزیون کې نو د ارشد شریف خلاف د هغه دغه مالک خلاف د اے آر واي او بیا د نورو د هغې په دې باندې د بغاوت مقدمه دره شوې وه. هغه د عمران خان د دفتر د هغه مشر شهباز ګل د وینا چې په هغې کې هغه داسې حکومت دعوه کړې وه چې د دغې نه فوج لخوا بیان چې هغې کې د بغاوت کوشش کړی و په فوج کې دننه نو په هغه بنیاد د خلاف هم د غدارۍ مقدمه دره شوې وه. او بیا په دې راتلونکي اکتوبر د 28مې په اسلام آباد های کورټ کې هغې یو فلم کړی و چې هغې ته دې حاضرېدو د دغه منظر ژورنالستان به ویلي چې هغه به دې ته حاضرېده دغه مقدمې ته په 28 اکتوبر. نو دې بیا د هغې مقدمې نه وروسته د پاکستان نه بهر لاړه. اول دوبۍ ته تللی و متحده عرب اماراتو ته، بیا لندن کې لیدلی شوی او دا د کینیا نه اوس خبر راغی. نو لکه دا او بیا په اګست کې چې کله دې اے آر واي بیا اعلان وکړ چې 8 کاله دې هلته پاتې شوی او اے آر واي اوس دا وویل چې هغه د دغه ادارې نه اصلی دی او هغه ورسره دې هغه یو لفظ استعمال کړی چې پارټډ ویز لکه دې ته جدا شوي دي مثلا هغه نوکري پرېښې ده. نو دا شریف هغه دغه د کراچۍ کې دې پیدا شو او تعلیم هم دلته پیل بیا په اسلام آباد کې کړی او د دې اے آر واي نه چې دې کې دا ډېر زیات په دې سوشل میډیا باندې دا فالوورز هم وو تقریبا 20 لکه د په ټویټر باندې فالوورز وو. دغه رنګ خپل یوټیوب چینل هم یو مشهور ژورنالیست وو. البته چې کله بیا د عمران خان حکومت ختم شو نو داسې بیا د بیانونه او د ټویټونه د انتقاد کو په مصنف حکومت باندې مو په ریاستي ادارو باندې هم. مننه ډېره طاهر خان صاحب، تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ.